امیر خان متقی د عاصم منیر سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره لیدلي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل پر ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر سیمه ییز امنیت د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیاو رامنځته کولو او په پاکستان کې د افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه خبرې شوې دي. امیر خان متقی پاکستان کې له سیاسي ګوندونو سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پاکستان ته په سفر کې 13 شپه غوي 14 په اسلام آباد کې د هیواد د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره لیدلي دي. د یاد وزارت د ویاند مرستیال ضیا احمد تکل پر ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې د دوه هیوادونو پر دوه اړخیزو مشترکاتو، سیاسي، سوداګریزو، ترانزیټي او اقتصادي ګټو خبرې شوې دي. د ښاغلي تکل په خبره په دې ناسته کې ټولو برخوالو ټینګار کړی چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ د نږدېوالی راشي او په ازادانه ډول د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره شي. روسیه سرپرست حکومت د ټولګډونه حکومت جوړېدو ژمنې عملي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د افغانستان د سرپرست حکومت مشران د هغه ټولګډونه حکومت د جوړېدو په هکله خپلې ژمنې عملي کړي چې قومي او سیاسي ډلې پکې شاملې وي. سرګي لاروف د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له پای ته رسېدو وروسته ټینګار کوي چې اوس مهال د افغانستان وضعیت بیړنیو اقداماتو ته اړتیا لري. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې داسې قانع کوونکي شواهد شته چې ښایي امریکا په افغانستان کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دغه روسي چارواکی وایي چې امریکا سیمې او د افغانستان شاوخوا ته د خپلو نظامي اډو د راستنولو په هڅه کې ده. تر دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویلي دي چې په دې غونډه کې د دوی لومړیتوب په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړېدل، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندیتوب دی.